دېرش کلن بریالی هغه ځوان دی چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ و او په کور کې بېروزګاره پروت و، خو وروسته یې اراده وکړه چې یو کوچنۍ ګاډۍ جوړه او پکې چېپس، پکوړې او نور خوراکونه تیار کړي. د په خبره خپلې کوچنۍ لاسي ګاډۍ پر مټې نه یوازې د خپل کورنۍ اقتصاد سنبال کړی، بلکې د همدې له لارې رسټورانټ جوړول او لوړو زده کړو ته هم رسېدلی دی. په هغه وخت کې مې زیات اقتصادي ستونزو سره مخامخ وم چې باید څه وکړم، هم زده کړې وکړم او هم یو کاروبار ځان ته مساعد کړم. خو په دې فکر کې شوم چې راځه یو کوچنی کاروبار د ګاډۍ څخه شروع کړم چې په هغه کې البته چېپس، پکوړې، بولاني د شیان مې خرڅول. خو وروسته بلې کاروبار مې ښه کېده. خو په دې فکر کوم چې باید هم کورنۍ ته مې څه کړي، هم لوړې زده کړې مې باید کړې وي او هم باید د خپل آینده لپاره د خپل کورنۍ لپاره باید یو څه وکړم. خو الحمدلله شکر په دې وتوانېدم. وروسته بلې د کاروبار ښه کېده. خو د کاروبار د ښه کېده تر څنګ په دې فکر کې شوم چې تر څو فارغېږم په درې کلن دوره کې باید یو لوی رسټورانټ یا لوی هوټل رامنځته کړم. د هغه په خبره په لومړیو ورځو کې عایدات کم ول، خو د مشتریانو په زیاتېدو سره یې عایدات د پام وړ زیاتوالی ومونده. همدغه راز د یې زیاتوي اوس نه یوازې په یاد رسټورانټ کې د خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړی دی، بلکې هممهاله تر لسو بېروزګارو ځوانانو ته یې د کار زمینه هم برابره کړې ده. الحمدلله 10 نفره کارګر مصرف دي چې خپل کور ته هم نفقه وړم. هغه هیلې مې چې د خدای پاک را پوره کړي او یو څو کورنۍ دي راسره شپږو کورنۍ چې یعنې هغوی ته هم خدای پاک یو نفقه پوره کوي. خو دوی په دغه ټاکل کې دوی په دغه فکر کې چې موږ هم په آینده کې داسې یو رسټورانټ یا هوټل ولرو. بریالی ورته مهال پر هغو ځوانانو چې بېروزګاره دي غږ کوي چې خپلې مټې راونغړي او یو کار پیدا کړي چې په دې سره به له یوې خوا له رواني ستونزو نه په امن وي، بل لوري ته به یې کورنۍ اقتصاد هم سنبال کړی وي.